अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदे हो कि रोग او جوړ استګي دوستانو زه عاقب الله همدرد تاسو ګوري عاقب خان ټیکنیکل دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو درو خما سي تاسو نه د آی ډي پاسورډ ورک سي یا درنه سو پټه کې آی ډي یا تاسو نه لهیر وزي دوستانو تاسو هغه څنګه را پیدا کولای سي هغه پاسورډ دوستانو ډیر په اسانه طریقې سره هغه پاسورډ تاسو را پیدا کولای سي. زه په دغه ویډیو کې تاسو درو خما ویډیو ته اخر پورې وګورئ تر څو ټوله طریقه یاد کړئ دوستانو. هغه پاسورډ چې تاسو بیرته را پیدا کوئ نو تاسو سره دوستانو باید دغه آی ډي نمبر دغه آی ډي چې په کوم نمبر جوړ شوی دوستانو دغه نمبر باید تاسو سره وي یا په کوم جیمیل جوړ شوی هغه جیمیل باید تاسو سره وي نو ځکه تاسو د هغه په واسطه تاسو دغه آی ډي بیرته راوستلی سئ. دوستانو که تاسو سره دغه دواړه وي نو تاسو دغه ویډیو ته اخر پورې وګورئ تر څو پوره طریقه یاد کړئ او که تاسو سره نه وي نو هیله کوم دوستانو دغه ویډیو تاسو غلطه کړې ده نو سکیپ یې کړئ. دوستانو زه په دې ویډیو کې ټول معلومات درکوم ویډیو ته اخر وګورئ تر څو ټوله طریقه یاد کړئ. نو زه دوستانو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. د ویډیو شروع کېدو مخکې ویډیو لایک کړئ نه ویډیو سره لایک کړئ او چینل هم نه سبسکرایب کړئ عاقب خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ ځکه چې دغه ښایسته ویډیوګانې موږ په دغه چینل کې هر ورځ اپلوډ کوو. نو زه دوستانو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو تاسو فیسبوک اپلیکیشن اوپن کې سی اوپن هم کو دوستانو نو دغه صفحه به تاسو راوړوي یعنی خپل آی ډي به ورته لوګ آوټ کړئ. نو لوګ آوټ هم سکړه دوستانو تاسو دغه مابینس کې فورګیټ پاسورډ تاسو وینئ نو په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې هم کلیک وکړئ دوستانو. که تاسو سره نمبر و نو دغه ځای کې به نمبر ورکړئ دوستانو او که تاسو سره نمبر نه نو لاندې دوستانو تاسو کتلی شئ ایمیل اډرس نو تاسو په ایمیل اډرس ورکړئ او که په ایمیل اډرس هم جوړ کړو ایمیل اډرس به ورکړئ او که نمبر باندې هم جوړ کړو نو نمبر به ورکړئ. نو زه ما سره ایمیل اډرس دی دوستانو زه ایمیل اډرس ورکوم. نو دوستانو زه ورته دلته لیکم دوستانو ما ورته خپل ایمیل ولیکو بیا په دوستانو په سرچ باندې کلیک وکړئ په ګو آپشن باندې به کلیک وکړئ په ګو باندې هم چې کلیک دوستانو نو دغه آی ډي ده له ما څخه پاسورډ هېر شوی ده زه غواړم چې دغه پاسورډ ورته بیرته را پیدا کړم او پاسورډ هم نوی ورکړم. نو دوستانو تاسو په دغه کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کنټینیو باندې هم چې کلیک وکړو دوستانو نو تاسو کتلی سئ ما ته خو دوستانو میسیج رانغی تاسو ته به دلته میسیج راسي یعنی تاسو ته به یو دقیقه یا یو نیمه دقیقه 2 دقیقې به دوستانو تاسو ته درکړي په هغو کې تاسو ته میسیج راسي دوستانو. هغه نمبر هم دوستانو که په نمبر باندې تاسو هغه آی ډي جوړ کړي نو په نمبر باندې به تاسو ته میسیج راسي او که په جیمیل باندې جوړ کړي نو هغه به تاسو جیمیل ته هغه شپږ ټکي کوډ دوستانو تاسو ته راځي هغه به تاسو به دغه جام کې ورکړي. ماته رانغی دوستانو نو تاسو که هغه شپږ ټکي کوډ ورکړو تاسو ته بیا دغسې صفحه راسي تاسو ته دغسې صفحه راغله دوستانو تاسو په دې کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کنټینیو باندې هم کلیک وکړو دوستانو نو دلته به تاسو نیو پاسورډ ورکړئ. نوی پاسورډ دوستانو تاسو به نوی پاسورډ ورکړئ. نو که بیا دوستانو تاسو نه دغه پاسورډ له هېره وتو تاسو په دغې طریقه باندې ډېر په اسانه سره بیرته پاسورډ نوی کولی سئ. نو زه دوستانو دلته پاسورډ ورکوم. دوستانو ما پاسورډ ورکو بیا په دې کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کنټینیو باندې هم کلیک وکړو دوستانو نو دغه آی ډي به تاسو سره خلاصي اوکې باندې به کلیک وکړئ او دغه آی ډي به دوستانو تاسو سره راخلاصه سي. ډېر په اسانه طریقې سره دوستانو دغه د آی ډي پاسورډ به هم تاسو پیدا کړئ او تاسو په دغسې ډېر په اسانه طریقې سره آی ډي به خپله راخلاصه کړئ او نوی پاسورډ به ورکړئ. دوستانو ډېره اسانه طریقه ده خدای وکړي چې ستاسو دغه طریقه یاده سي او یا یاده کړې مو وي نو ډېره یوه اسانه طریقه ده. دغه پاسورډ ما نوی ورکړو دوستانو او دغه ډېر په اسانه طریقې سره دغه آی ډي موږ راخلاصه کړه. دوستانو نننۍ ویډیو همدومره وله خدای وکړي چې دلته وخته پورې مې راسره کتلې وي او طریقه مې یاده کړې وي. د نورو ویډیوګانو لپاره درنه اجازت اخلمه. د خدای په امان.